بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې یم د 12 ټولګي د کیمیا مضمون 10 لوست تاسو ته تشریح کوم چې د دې لوست عنوان دی جوړښتیز فورمول. د دې درس موخې چې مونږ کوم په نظر کې نیولي دي دا دی چې مونږ لومړی جوړښتیز فورمول باندې وپوهیږو او وکولی شو په آخر د درس کې د مرکباتو جوړښتیز فورمول ولیکو. مونږ مخکې دي چې جوړښتیز فورمول باندې خبرې وکړم. تاسې په تیر درسونو کې د مالیکولي فورمول او ساده یا تجربي فورمول په اړه غږېدلي وو. تاسې په مالیکولي فورمول کې هم تشریح ورکړې وه، یعنې تعریف کړی مو چې د مرکب سمبول عبارت د فورمول څخه دی او ساده یا تجربي فورمول مو ویلي چې په لابراتوارونو کې د تجربې تحلیل توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه کوم عدد یا سمبول یا مرکب چې لاسته راځي هغه سمبول یا مرکب چې لیکي هغه د ساده فورمول په واسطه لیکي. ساده فورمول مونږ ته د عناصرو نسبت ښیي او د عناصرو ډولونه، یعنې په دې معنا چې مونږ ته ښیي چې کوم عنصر په دغه مرکب کې شتون لري او د دغه مرکب کې چې کوم عناصر دي په کوم نسبت سره یوځای شوي. خو هېڅکله مونږ ته د عناصرو د جوړښتیز یا د عناصرو د یوځای کېدلو یا د رابطې ټینګولو یا ځای په ځای کېدلو موقعیت د عناصرو په مرکب کې مونږ ته نه کېږي. نو مونږ غواړو دغه جوړښتیز فورمول په واسطه په دې پوه شو چې د کیمیاوي فورمول کې چې کوم عناصر ځای په ځای کېږي د دوی رابطې څنګه دي او د دوی موقعیت یا ځای نیونه په ترکیب کې څنګه ده، دغه عنصر د کوم مرکباتو څخه جوړ شوی، دغه مرکب د کوم عناصرو څخه جوړ شوی، یعنې دغه خبرې ټول مونږ په جوړښتیز فورمول کې پوهېږو. یعنې جوړښتیز فورمول مونږ ته دا ښیي چې کوم عنصر د کومې کیمیاوي اړیکې په واسطه او کوم موقعیت کې ځای په ځای شوی دی. هم تعداد مونږ ته معلومیږي، هم د روابطو څرنګوالی مونږ ته معلومیږي. په همدې ترتیب مونږ د کیمیاوي مرکباتو په اړه ډېر ښه معلومات ترسره کولی شو. که چیرې مثلا د یو عنصر جوړښتیز د یو مرکب جوړښتیز فورمول مونږ ونه پوهېږو یا یې ونه لیکو، د عناصرو ځای په ځای کېدل په هغه مرکب کې مونږ نشو پیدا کولی. د هغوی خاصیت هم تغیر کوي، څنګه چې رابطه تغیر لري، د رابطې ځای یا د عناصر ځای، هسې د کیمیاوي او فزیکي خواصو کې هم تغیر راځي. د مثال په ډول که چیرې زه دلته یو مرکب ولیکم، څنګ ته یې ساده فورمول مالیکولي فورمول او دې طرف ته جوړښتیز یا مشابه فورمول. جوړښتیز فورمول زه دلته ایتانول لیکم یا ایتایل الکول. د ده ساده فورمول چې دی C2H6O دی. مالیکولي فورمول هم همداسې C2H6O. او که چیرې زه دای میتایل ایتر په نظر کې ونیسم، د دې ساده فورمول C2H6O دی. مالیکولي فورمول یې هم همداسې دی C2H6O. تر څو چې زه د دوی جوړښتیز فورمول ونه لیکم، زه نه پوهېږم چې دغه فورمول د کوم یو دی، تر څو چې دلته یې نه ووایي. تاسې پوهېږئ د ایتانول ساده فورمول او مالیکولي فورمول یو شان دی. د دایمیتایل ایتر هم
نو که چیرې زه د ده مشره یا جوړښتیز فورمول ونه لیکم ما ته دا پته نه لګېږي چې کوم یو یې ایتایل ایتر دی او کوم یو د میتایل ایتر دی او کوم یو یې الکول یا ایتانول. د دې په خاطر چې موږ ښه پوه شو نو ضرور ګڼو چې جوړښتیز فورمولونو باندې هم باید پوه شو. تاسې پوهېږئ چې کاربن د دې زنځیر دی، کاربن دلته د کاربن سره اړیکه لري. هر کاربن څلور اړیکې جوړولی شي. کاربن د کاربن سره اړیکه لري. دا د هایدروکسیل قیمت ما رابطه ورکړې اکثرا او ایچ نږدې لیکي، دې کې کوم مشکل نشته. که چیرې زه د دای میتایل ایتر جوړښتیز فورمول ولیکم نو دلته لیکم چې اول لومړی خو د ایترونو هغه وظیفوي ګروپ لیکم، د ایترونو وظیفوي ګروپ چې او دوه طرفه یې رابطه ده. وروسته چون دوه میتایله موږ ذکر کړي، دوه میتایله یعنی دوه طرفو کې میتایل چې د کاربن او درې هایدروجن دي. تاسې ګورئ د ساده فورمول مالیکولي فورمول د دواړو یو شان ته، خو فقط د جوړښتیز فورمول په واسطه موږ وکولی شول د دوی ترمنځ توپیر پیدا کړو چې کوم یو الکول دی او کوم یو دایمیتایل دی. تاسې ګورئ چې په الکولونو کې د کاربن او کاربن ترمنځ یوه ګونې اړیکه شتون لري، خو په دایمیتایل ایتر کې تاسې ګورئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکې نشته. د دوی ترمنځ هغه وظیفوي ګروپ د ایترونه دی. او یا اکسیجن دوه رابطې ټینګولی شي، هغه د څه سره دې طرف هم میتایل دی او هغه طرف یې هم میتایل دی، یعنې دای میتایل ایتر او ایتانول. تاسې ولیدل چې د جوړښتیز فورمول کې د دوی تفاوت موږ پیدا کړو. تاسې پوهېږئ چې الکول یا ایتانول په اووه درجو کې دی په جوش راځي، یعنې دلته لیکمه وبښئ 88 درجو کې د سانتیګریډ، خو دایمیتایل ایتر چې دی منفي 40 درجې د سانتیګریډ. د دې تفاوت وګورئ د فزیکي حالت له مخې، دی مایع ده او دی ګاز. دی په 88 درجې د سانتیګریډ کې پیښېدو راځي، دی په منفي 40 درجو کې. د دې تفاوت څومره زیات دی. نو موږ د جوړښتیز فورمولونو د لیکلو یا پوهېدلو په واسطه کولی شو د مرکباتو توپیرونه هم پیدا کړو. جوړښتیز فورمولونه موږ ته د روابطو څرنګوالی، د عناصرو موقعیت په روابطو کې چې کوم ځای کې کوم اړیکې تر سره جوړولی شي او کوم عنصر د کوم عنصر سره اړیکه جوړه کړې، دغه ټول مشخصات موږ ته د جوړښتیز فورمول په واسطه معلومیږي. جوړښتیز فورمول برسېره پر دې چې موږ ته تعداد ښیي، د عناصرو تعداد موږ ته ښیي، د عناصرو کیمیاوي اړیکې جوړول او همدارنګه د عناصرو موقعیت یا ځای نیونه په دې مرکب. دا درې شیان موږ کولی شو د جوړښتیز فورمول په واسطه ترلاسه کړو. یا موږ کولی شو په عضوي مرکباتو کې د جوړښتیز فورمول په واسطه د مرکباتو ایزومري پیدا کړو. تاسې پوهېږئ چې د عضوي مرکباتو ډیروالی یو اصلي لامل یې دا دی چې هر مرکب څو ایزومریګانې لري. دغه ایزومري د دې باعث ګرځي چې د عضوي مرکباتو تعداد زیات شي. که چیرې موږ د کیمیاوي مرکباتو جوړښتیز فورمول ونه پوهېږو نو د هغوی په ایزومري پېژندله کې موږ ته مشکل پیښیږي. یعنې موږ کولی شو د جوړښتیز فورمول په واسطه د عناصرو د مرکباتو ایزومري تعداد یا د ایزومري هم موږ مشخص کړو. د مثال په ډول که چیرې زه د الکانونو د جملې څخه د څو مرکبو جوړښتیز فورمول ولیکم، مثلا C15H12 دا یو
الکان دی د پنتان په نامه. دا یې مالیکولي فورمول دی. که چیرې موږ د مالیکولي فورمول په نظر کې نیولو سره جوړښتیز فورمول ولیکو نو هغه داسې لیکو. تاسې پوهېږئ چې عضوي مرکباتو کې هغه اساسي عنصر کاربن دی. د کاربن تعداد په نظر کې نیولو سره موږ هسې زنځیر جوړوو. کاربن 5 دانې دي، 5 کاربن د 5 کاربن سره اړیکه لري یوه ګونې. د کاربن دغه نورې اړیکې د څه شي په واسطه ډکېږي؟ د هایدروجن په واسطه ډکېږي. هر کاربن باید په الکانونو کې چې دا یې مشبوع دي او زنځیري شکل لري د 4 هایدروجن په واسطه د 4 رابطو په واسطه کاربن مشبوع شي او هر کاربن خپل کاربن ترمنځ کوم اړیکه چې دا هغه یوه ګونې یا سګما اړیکه. دا یې د پنتان جوړښتیز فورمول شو. په دې خاطر چې موږ دغه جوړښتیز فورمول په کتابچه کې لږ ځای ونیسي، وخت مو لږ ځای شي، اقتصادي بڼه په نظر کې ونیسو، موږ دغه جوړښتیز فورمول د نیمه مشعره په نامه هم لیکلی شو. یعنې لیکلی شو چې CH3 CH2 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 CH3. یعنې تاسې وګورئ 1 2 3 4 5 کاربنان مو دې کې هم لیکلي دي او د هایدروجنونو تعداد هم مشخص دی. یعنې 3 دلته شو، 5 5 2 9 2 9 9 3 2 ده. د کاربن او هایدروجنونو تعداد هم موږ ته ذکر شوي. دغه زه کولی شم چې داسې هم ولیکم، یعنې CH3 CH2 3 CH3 تاسې کولی شئ داسې هم ولیکئ. خو دغه مشعره فورمول یا جوړښتیز فورمول دی موږ کولی شو په دې طریقې ولیکو. که چیرې موږ د دوی ترمنځ اړیکه ذکر نه کړو نو هغه ناقص او ناقص ترینه فورمولونه هم لیکل کېږي. یعنې موږ ولیکو چې CH3 CH2 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 CH3 دغه هم فورمول دی، خو دا بیا ناقصه فورمول دی. موږ د دې فورمول څخه ګټه نه اخلو. اکثرا مشعره فورمول چې لیکو داسې لیکو چې موږ وخت په نظر کې ونیسو، اقتصاد په نظر کې ونیسو، په دې شکل دی. نو دا یې هم مناسب دی. دا چې دی ناقص فورمول دی، موږ نشو کولی شو چې ولیکو، خو دا ناقص دی نو عمره کارونه نه لري. اکثرا موږ چې په د عضوي مرکباتو فورمولونه لیکو په دې شکل، یعنی نیمه جوړښتیز شکل ځان ته غوره کړي. موږ دې درس کې د جوړښتیز فورمولونو په اړه وغږېدلو. تاسې مخکې درسو کې د مالیکولي فورمول یا ساده فورمول په اړه پوهېدلي وئ چې موږ د ساده فورمول په واسطه کولی شل د عناصرو تعداد، د عناصرو نسبت او د عناصرو ډولونه موږ وپېژنو، او د جوړښتیز فورمول په واسطه موږ کولی شو برسېره پر دې چې د عناصرو تعداد، د عناصرو څرنګوالی وپېژنو، د دوی د اړیکې څرنګوالی چې څنګه اړیکه ترمنځ منځته راځي او عنصر په کوم موقعیت کې ځای په ځای کېږي یعنې ځای نیسي، هم موږ ته د جوړښتیز فورمول تشریح کوي. او بل د جوړښتیز فورمولونو په واسطه موږ کولی شو د کیمیاوي مرکباتو هغه تفاوت یا ایزومریګانې هم وپېژنو. نو په دې خاطر چې دغه درس تاسې په ذهن کې ښه کښېني، تاسو ته کورنۍ دنده در کوم. کورنۍ دنده د دیکان مالیکولي فورمول، همدارنګه د دیکان مشعره فورمول او د C2H5O C2H5 دا ایتایل ایتر مشعره فورمول. دا ستاسې کورنۍ دنده خپله کتابچو کې د دوی هغه جوړښتیز فورمول ولیکئ، دیکان او دای ایتایل ایتر. موږ دای میتایل کار کړی و، نو دای ایتایل ایتر تاسو کار وکړئ.
نو دا به زموږ درس ستاسې د توجه نه ډېره مننه. په الله مو سپارم. د خدای پام.